نو کله چې اماراتو ته ورسېدلو لومړی لیدنه او ملاقات د اماراتو د بهرنیو چارو له محترم وزیر سره و عبدالله بن زاید او خلیدنه و په مختلفو امورو باندې بحث وسو نو هم د سیمې په حالاتو هم د افغانستان او د عربي اماراتو په اړیکو باندې تفصیلی خبرې وسوې. تاسو په جریان کې یاست چې له دې نه وړاندې متحده عربي اماراتو د افغانستان سفیر هم منلی و چې اوس فعالیت کوي او په دې مجلس کې پریکړه وسوه چې د دوبۍ په ښار کې چې د موږ کومه کونسلګیرۍ ده د هغې د کونسل سطح به هم جنرال کونسل ته به لوړیږي او په دې برخه کې هم توافق وسو. له دې نه علاوه زموږ کوشش دا و اماراتو ته چې اقتصادي اړیکې په بېلابېلو برخو کې سره ولرو. یو له هغو اړیکو نه زموږ هدف دا و چې هلته یو لوی لوژستیکي مرکز ولرو د افغاني توکو دپاره د افغاني صادراتو دپاره او دې ته دوی هم امادګي وښودله او ښه راغلاست یې ووایو. له دې نه علاوه لویه موضوع چې هلته په لکونو افغانان اوسیږي هغه د تجارانو دپاره او د کارکوونکو کارګرانو دپاره د ویزو موضوع وه چې توافق وسو چې په دې برخه کې به یو ګډ هیئت سره وټاکو او هغه هیئت به په دې باندې کار وکړي چې افغانانو ته بیرته ویزې شروع شي د کار ویزې د تګ و راتګ دپاره په برخه کې سهولت رامنځته شي. هغه هیئت چې کله وټاکل شو هغه پرون دوشنبه راورسېدو او د بهرنیو چارو وزارت کې غونډه درلوده او ښه توافقات وسو ښه پرمختګ وسو. امید شته چې د راتلونکي دپاره به یو ښه آغاز وي. همدارنګه په یو بل هیئت باندې توافق وسو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي برخه کې یو لوړ رتبه هیئت کار وکړي یو کمیسیون هم سره جوړ کړو چې هغه به مشترک کار کوي په بېلابېلو برخو کې چې هم د صادراتو په برخه کې هم د وارداتو په برخه کې او هم هلته د یو لوژستیکي مرکز د جوړېدو په برخه کې په دې ټولو برخو کې به کار کوي او عملاً یې هلته هم غونډې درلودې او دا غونډو ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکوي انشاءالله. یوه بله مهمه موضوع چې دلته په هیواد کې د موږ تاسې ملي تجاران د صادراتو د وارداتو په برخه کې ورسره مخ دي هغه د بانکي همکاریو موضوع ده. نو په دې سفر کې هوکړه وسوه چې په بانکي برخه کې به یو له بل سره تعامل شروع کیږي سهولتونه به رامنځته کیږي او چې کله له متحده عربي اماراتو سره بانکي راکړه ورکړه شروع سي او دا سهولت رامنځته سي طبعا د دې به په تجارت باندې ډېر مثبت اثر وي او دا به خپله د افغانۍ ارزښت ته یو مهم ګام چې واخیستل سي. نو دا هم یو ښه لاسته راوړنه وه په دې سفر کې. امید شته چې په راتلونکي کې به اثرات ډېر ښه وي. یوه بله برخه چې وه هغه د هوایي چلند او ترانسپورټ په برخه کې وه چې د موږ د اماراتو تر مابینځ پروازونه هم ډېر دي او ځینې توکي د هوا له لارې هم انتقالېدای سي. د هوایي ډګر په څنډو کې هم باید موږ ځایونه ولرو. نو په دې برخه کې هم هلته دواړو طرفونو کسان معرفي کړو هغوی هلته هم غونډې درلودې او په راتلونکي کې به هم غونډې لري او ښه پرېکړه دا وسوله چې متحده عرب اماراتو کې به د هوایي چلند په برخه کې د میدانونو په برخه کې هلته ځوانانو ته تربیه او زده کړه هم ورکول کېږي. دا هم یو ښه پرمختګ وسو. له دې نه علاوه چې کوم راتلونکي پلانونه او پروګرامونه وو نو عربي متحده امارات په نظر کې لري چې 2025 کال کې په بېلابېلو برخو کې په یو پیکیج باندې کار کوي چې له افغانستان سره 400 میلیونه ډالره مرسته وکړي او هغه په مختلفو برخو کې مصرف شي چې موږ یې هرکلی کوو او دا یو ډېر ښه اقدام ده او یو د خواخوږۍ او د مرستې یو ډېر ښه پیکیج ده او انشاءالله اثرات به هم ډېر ښه وي. علاوه له دې نه چې موږ هلته وخت تېر کړو د اقتصاد له وزیر سره او د نورو مختلفو سکتوري وزارتونو له استازو سره هم غونډې هم درلودې چې په مختلفو برخو کې په دې باندې توافق وسو چې په هره برخه کې افغانان کولی سي په اماراتو کې خپلو توکو ته مارکیټ پیدا کړي. د اماراتو حکومت په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه دعوت هم ورکړو چې په افغانستان کې سرمایه ګزارۍ دپاره په افغانستان کې د کار کولو دپاره
او په افغانستان کې د داسې فعالیتونو چې د موږ او د دې هم سیاسي اړیکې پراخې سي هم اقتصادي اړیکې پراخې سي او هم د دواړو هیوادونو په اقتصاد باندې مثبت اثرات ولري. په دې برخه کې الحمدلله د دواړو طرفونو نظرونه مثبت او ان شاء الله نتایج به هم ډیر ښه وي. په ټوله کې ویلای شو چې دغه سفر په مجموع کې له لاسته راوړنو نه ډک او یو ښه اقتصادي پیغام یې درلود. همدارنګه په سیاسي برخه کې تاسو پوهیږئ چې په منځني ختیځ کې هم ډېر تحولات رامنځته شوي دي، په سیمه کې هم دي. نو په دې ټولو باندې ښه تفصیلي خبرې وشوې او ان شاء الله نتایج به هم ښه وي. له دې نه علاوه په اماراتو کې د هندوستان له یو لوړ رتبه هیئت سره چې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ و، له هغه سره ناسته درلوده، مجالس هم درلودل. هغه مجلس هم ډیر خو د دې لپاره چې تجارت نور هم خسي د افغاني توکو لپاره خ بازار وي هندوستان. نو فیصله وسو چې هندوستاني طرفه افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې سہولت رامنځته کړي. همدارنګه به د دواړو طرفونو ډیپلوماټیکو اړیکو سطل وړيږي، پراخيږي به. نو دا هغه څه چې لوګو سره هم خه مجالس ور باندې او خه توافقات ور باندې وسو. تاسو پوهیږئ چې افغانستان اسلامی امارت موجوده سیاست یو متوازن سیاست ته، یو اقتصاد محور سیاست ته. نو موږ له هر چا سره مثبت اړیکې غواړو، اقتصادي اړیکې غواړو، ترڅو خپل وطن او خپل هیوادوالو ته هغه خدمت کړی وي چې دوی د نورو له احتیاج خلاص کو، له ډیرو سفرو خلاص کو او په خپل کور کې به سیاسي خپل توکو ته مارکیټ پیدا سي، په خپل هیواد کې سرمایه گذاري وشي او مختلفې پروژې په کار ولويږي. نو په دې سلسله کې له هندوستاني لوري سره ښه مجالس وشو او ان شاء الله نتایج به هم ښه وي. له دې نه علاوه له افغانانو سره چې په بیلابیلو برخو کې هغوی سرمایه گذاري کړې ده او هلته کار کوي او له افغانستان سره تجارت کوي، نو هغوی سره مو مجالس درلودل، هغوی مو وهڅول چې په افغانستان کې د نینې هم زیات کار وکړي، ځکه هلته افغانستان ډېر د لوړې کچې تجاران لري او ډېر ښه سرمایه‌داران لري چې اکثرو اوس هم په افغانستان کې کار جریان لري، کارخانې لري، فابریکې لري، پروژې لري. نو وعده وکړه چې ان شاء الله په راتلونکي کې به نور هم افغانستان ته توجه کوي، خصوصا د شفاخانو په برخه کې چې دته واقعا خلا او ضرورت لیدل کیږي. نو په دې ټولو برخو کې الحمدلله سفر خو مثبت او منتج او الله تعالی ته امید لرو چې ان شاء الله اثرات به هم ډیر ښه وي.